السلام علیکم، زه یم صاحب زاده او تاسو کتئ صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو چې موږ په فیسبوک کې غیر اخلاقي پوسټونه او ویډیوګانې څنګه آف کوو. اکثره ملګري موږ ته میسیجونه کوي چې موږ یو پوسټ وګورو نو هغه شانتې پوسټونه او ویډیوګانې موږ ته بیا بار راځي، نو دغه به موږ څنګه آف کوو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکوست که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي. او که چېرته دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او زموږ پیج چې دی دا لایک کړئ. تو جی فرینډ موږ راغلو د موبایل سکرین ته. فیسبوک په اوپن کو، خپل پروفایل باندې به کلیک کو. پروفایل کې به راشو سیټینګ اینڈ پرایویسی، سیټینګ باندې به کلیک کو. دې کې به راشو پروفایل سیټینګ ته. پروفایل سیټینګ کې به کته لاړ شو میډیا اینڈ کانټیکټ، دې باندې به کلیک کو. دې باندې تاسو کته تاسو اخري کې تاسو ښکاري براوزر سیټینګ، دې باندې به کلیک کو. دې ځای کې تاسو ته ښکاري براوزینګ ډیټا، کلیر یور ډیوایس کوکیز اینڈ کیشفایز فرام ویب سایټ اینڈ یور ویسٹ ویل یوزینګ دی فیسبوک موبایل براوزینګ یور ډیټا. دې ځای کې به تاسو دا کلیر کړئ. کله چې تاسو دا کلیر کړ نو بیا به تاسو ته دغه شانې ویډیوګانې او فوټوان نه راځي. اولنۍ طریقه خو دا ده، بیا به دې ځای نه تاسو بیک راوځئ. مثال کې یو ویډیو تاسو ته راشي، اوس دا ویډیو ده، دې باندې به کلیک کړئ او دلته لاندې ښکاري ریپورټ. प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा हम अगली कैबिनेट में ये लेके जा रहे हैं कि फाइंड सपोर्ट टू रिपोर्ट, दे باندې کلیک کړئ क्योंकि फिर एमए पास او ځکه تاسو چې کوم هم تاسو ریپورټ کړه نو بیا به تاسو ته د دوه درې چې تاسو راغلی چې تاسو دا ریپورټ کړئ نو بیا به تاسو ته دغه ویډیوګانې نه راځي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو دپاره موږ لره اجازت تلوي. الله په امان.